ډینجر لږ را مخکې شه دغه طلا دا راته ووایه چې دا کوم ملګری چې دا منشیات هسپتال کې مو که نه او دا ډرګس که نه دغه نشي مشي کولي مشرانو ورکړی ها ها ما بیا یې راوکاږلي یو 3 میاشتې هسپتال کې نو بیا تا وسره او موږ سره ډېر ټایم نو بیا چې هغه کله ستاسو لایف نه خو لاړو که نه زندګي خو لاړه بس هغه خو چوټي شو که نه او بس تعلق نو څه چلو شو لکه خپل ووایې چې یاره مه ساته تعلق او بس بیا پکې جرګې مرګې وشوې سره تیر شوي ویډیو هم په دې حقله باندې شیر کړی وه چې د ډینجر مومند ورسره کم مدثر او څوک یې مزمل نوم باندې یادوي د دیو ترمنځ چې کم تعلقات تیر شوي کم قسمه ویډیو چې په ټیک ټاک اپلوډ کېدي په هغې ټولو باندې ما تاسو خبر کړی وی او ښه په تفصیل سره ما دا ویډیو هغه جوړه کړې وه په نن ویډیو کې به زه تاسو سره دا ذکر وکم د صادق تورو چې کوم د ډینجر مومند نه ویډیو جوړه کړې د کوم انټرویو ته چې اخیستې ده لکه زه صرف دې ته حیران یم چې دا قوم زموږ پښتنو ورونو ته هغه ښودل څه غواړي لکه ته راپاسې کم چوکرهبازي او دا بچهبازي دا پې هغه پروموټ کې ستا ارادې د دې دپاره دي لکه ته راپاسې چې ستا سره یو هلک و هغه هلک بیا ستا نه جدا شو دا څه وجه وه چې ستا نه په دې باندې جدا شو نو کم کار چې دا ډینجر مومند چې ځان ته وایي دا چې کم کار کوي دونه ښه کار خو دی نه چې لکه ته د هغې نه داسې قسمه تپوسونه کوې الټه د خلکو کم دماغ او کم ذهن چې دی هغه بل طرف ته اړوي تا له هغه دا نه و په کار تا له صرف دا په کار و چې دته یو نصیحت کړی وی چې وروره داسې ته کم کار کې اخته یې دا غلط کار دی دا د وړو کم قیسې لکه که تاسو ټیک ټاک کې وګورئ زیات تر دا ویډیو راځي دا ډینجر مومند او دا بل هلک په د یو بل په غی کې ناست یو بل سره به یو حرکت او بل حرکت کوي هغه هلک که ماشوم دی خو دا خو روغ دی که نه بل دا وایي چې دا مونږ هغه په چرس او نشي شروع کړو دا هسپتال کې هم و د هغې نه پس بیا راووتو د دې کم مشران چې دي زموږ سره داسې څه مسلې جوړې کړو د هغې په ذریعه باندې دا بیا واپس لاړو نو کوم حالات چې په خیبر پښتونخوا کې روان دي نن سبا ټول دي چوکرهبازۍ دې قیسو طرف ته دي الله تعالی دې زموږ حیا او پرده وساتي او ایمان دې نصیب کړي